بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. زه مولوي شمس الرحمن امینی د ساختمانی او جیودیزي انسټیټیوټ امیر یم او تقریبا 2 کاله کېږي چې دلته په خدمت باندې مصروف یم. د ساختمانی او جیودیزي انسټیټیوټ د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې مربوط د کابل ښار له مشهورو انسټیټیوټونو څخه ده. په 1402 کال کې انسټیټیوټ چې کومې لاسته راوړنې لري هغه ډېرې دي. هغه مختصرې به موږ درته بیان کړو چې تقریبا په 1402 تعلیمي کال کې چې کله په انسټیټیوټ کې موږ په درسو باندې شروع کړې ده نو موږ دلته تقریبا 7 رشتې لرو او د 500 مجربو نارینه استادانو په مټ باندې شاګردانو ته هغوی درس و تدریس کوي. په ادامه کې تقریبا په 1402 کال کې موږ 130 تنه شاګردان په ساختمانی کې مهندسي، کدستر، جیودیزي، په سرک په دغو مختلفو رشتو کې 130 نفره فارغین ورکړي دي. د ساختمانی او جیودیزي انسټیټیوټ هغه لاسته راوړنې په 1402 کال کې هغه د ځینې ورکشاپونو فعالیت و چې د هغو له جملې نه د موډل سازي ورکشاپ په مهندسي کې، همدارنګه د مرکز ګرمي و د فعالیت و د هغو ورکشاپ فعالیت و او د ساختماني برخه کې د تاسیسات ساختمان او نلدوانۍ ورکشاپونه و د هغو فعالیت و او همدارنګه دغه ورکشاپونه چې موږ کله فعال کو د هغوی فعالیت د شاګردانو د زیاتې خوښۍ سبب وګرځېدو. موږ الحمدلله په دې باندې وتوانېدو چې په 1402 کال کې د تعلیمات تخنیکي او مسلکي زده کړو له ادارې نه د جایز د رشتې لپاره منظوري واخلو. نو دغه رشته یې موږ ته ادارې منظوره کړې ده. په 1403 کال کې مو پلان دا ده سر له اوس نه استادان معذب کړي دي چې د هغه لپاره د تعلیمات تخنیکي او مسلکي د ادارې د نصاب له ریاست سره په همغږۍ باندې نصاب تیار کړي او په آینده کال کې موږ دغه رشته فعاله کړو. کله چې موږ دغه رشته فعاله کړو نو انشاءالله موږ به په 1403 کال کې په 12 او 14 سیم کې شاګردان جذبوو د جایز رشتې لپاره او دا به د هغه شاګردانو د ډیرښت او د جذب د کثرت لامل وګرځي. همدارنګه د مهندسي په برخه کې د قلب بندۍ، سیخ بندۍ او موډل سازۍ د شاپونو فعالیت و چې دا کار الحمدلله موږ کړی ده او دغه ورکشاپونه هم فعاله کړي دي. بله غټه لاسته راوړنه د موږ په 1402 کال کې هغه دا وه چې کله موږ تعلیمي کال شروع کېدو نو د تعلیمي کال له شروع نه مخکې موږ له ځینې امارتي ادارو او شخصي شرکتونو سره تفاهمنامې لاسلیک کړې چې د هغو تفاهمنامو د لاسلیک په نتیجه کې د ادارې په همغږۍ باندې د موږ شاګردان او محصلین د پراکتیک او عملي کارو لپاره هلته تلل او کوم مشکل نه و ورته، لکه د هغو له جملې نه د کابل ښاروالۍ ده د اراضۍ معاینت ته چې د کدستر او د جیودیزي برخه کې له موږ سره په عملي کارو کې ډېره همکاري کړې ده او همدارنګه د حفظ او مراقبت ریاست د مکرویانو د حفظ او مراقبت ریاست له موږ سره ښه همکاري کړې ده. خصوصي شرکتونه لکه سنسکای او ځینې نور شرکتونه هغو له موږ سره په دې برخه کې همکاري کړې ده او موږ به هر وخت پراکتیک لپاره په هغه معین وخت او زمان باندې هلته محصلین ورلیږل او ډېره ښه نتیجه یې ورکړه الحمدلله. او غټه خبر خو لا دا ده چې دغه کوم محصلین چې دلته موږ فارغ کړو او یا محصلینو ته هغه زمینه مساعده کړې وه هغوی چې کله نورو ځایونو ته پوهنتونونو ته تللي دي هغه وسایل او مواد چې له موږ سره د عملي کارو لپاره دلته موجود دي تر اوسه پورې په هیڅ پوهنتون کې دوی ته په اختیار کې نه دي ورکړل سوي دي. نو دا یوه ډېره غټه خبره ده چې موږ هغه وسایل د دوی په اختیار کې ورکوو، د دوی په واک کې ورکوو. دوی چې کله جامعې ته وړاندې کیږي اگر که د معاون انجینر په صفت باندې جامعې ته وړاندې کیږي خو الحمدلله له دوی سره دومره استعداد موجود دي چې ډیر کارونه کولی شي.
دا په خپله موږ ته له هغه ادارو نه مثلا د کابل ښاروالۍ موږ ته چې کله د موږ هلته محصلین د پراکتیک لپاره ورغلي دي ډېره خوښي څرګنده کړې او موږ ته یې دا خبره کړې ده چې د تاسې په دغه محصلینو کې الحمدلله دومره استعداد موجود ده لکه په یو انجینر کې سره له دې چې موږ دغه په 14 پاس فارغه وو خو په هغه برسیره د عملي کار لپاره هغه وسایل الحمدلله ډیر دي نو د هغو په نتیجه کې الحمدلله د موږ شاګردان یا د موږ محصلین هغه ډیره وړتیا لري نو دغه وړتیا غټه لاسته راوړنه ده د تعلیمات تخنیکي مسلکي ادارې لپاره او د ساختماني او جیودیزي انسټیټوټ د ادارې لپاره په راځو 1403 کال ته د 1403 کال لپاره چې موږ کوم پلانونه لرو تر ټولو غټ پلان د 1403 کال لپاره هغه د شاګردانو جذب ده چې سر له اوس نه الحمدلله موږ د کابل ښار د پوهنې له ریاست سره د تعلیمات تخنیکي او مسلکي ادارې په همغږۍ له هغوی سره رابطه کړې او هغوی را سره ښه همکاري کړې ده چې د دې همکاري په نتیجه کې د کابل ښار د پوهنې ریاست خپلو ټولو مکاتبو او لیسو ته هم شفاهي او هم مکتوبي دا هدایت کړی ده چې د ساختماني او جیودیزي انسټیټوټ سره د جذب په برخه کې همکاري وکړي الحمدلله په دې بخش کې موږ اوس لګیا یو استادان مختلفو مکاتبو ته ځي او موږ مختلفو ځایو ته خپل پوسټرونه رسولي دي نو امیدوار یو چې د آینده کال لپاره به موږ انشاءالله یو ښه جذب ولرو او دومه برخه چې د آینده کال لپاره موږ غواړو د ساختماني موادو ورکشاپ هغه فعاله کړو او همدارنګه د ساختماني موادو د ټیسټ لپاره هغه کوم لابراتوار چې موږ لرو هغه فعال کړو او له هغه نه ګټه واخلو په اخر کې مې پیغام داده ټول هغه شاګردان چې هغه له 10 صنف نه فارغ وي او 10 صنف ته کامیاب شوي او یا هغه محصلین چې له 12 صنف نه فارغ شوي هغوی ته مې دا پیغام ده چې د ساختماني او جیودیزي انسټیټوټ په وسایلو باندې یو سمبال انسټیټوټ ته او د کابل ښار په سطح باندې یو فعال انسټیټوټ ته نو دوی که چیرې دلته د درس ویلو لپاره راسي الحمدلله موږ مجهز ورکشاپونه لرو مجهز وسایل لرو تجربه کار استادان لرو نو دا به د دوی لپاره انشاءالله یو ډیر لویه لاسته راوړنه وي او د دوی لپاره به د دوی په آینده ژوند کې یو ډیره لویه نیکنامي